د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټوله امریکا کې بیړنی حالت اعلان کړی دی. دا چې ولې او د څه لپاره دا بیړنی حالت اعلان کړی دی په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ټوله امریکا کې د بیړني حالت یعنی ایمرجنسي اعلان وکړ. ډونالډ ټرمپ د روغتیايي چارواکو او د درملو د لویو کمپنیو د استازو په وړاندې په سپینه ماڼۍ کې د ایمرجنسي د اعلان پر مهال د کرونا وایرس د مقابلې لپاره 50 ارباب ډالر هم ځانګړي کړل. نوموړي وویل چې امریکا به ډیر ژر د روان روغتیايي بحران نه ځان وباسي او ټولو ایالتونو ته یې امر وکړ چې په بیړنۍ توګه د کرونا وایرس سره مبارزې ته ور ودانګي. کرونا وایرس دمګړۍ د امریکا متحده ایالاتو ټولو ایالتونو کې خپور شوی دی. تر دمګړۍ یې 1000 کسان پاخته شوي او 140 کسان یې وژلي دي. په امریکا کې پر لوی غونډو ودونو د موسیقي پر پروګرامونو مذهبي او سپورټي لوی غونډو هم بندیزونه لګول شوي دي. ځینې ښوونیزې ادارې لا له وړاندې بندې کړل شوي دي او ځینو اوس د بندېدلو پریکړې کړې دي. ولسمشر ټرمپ نیشنل ایمرجنسي یا په ټول هیواد کې بیړنی حالت په داسې حال کې اعلان کړ چې کرونا وایرس لا له وړاندې د امریکا د ونډو بازار سخت ځپلی دی. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو را سره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.